په لاره کې د یو ضرر سیز پروت دی او د لارې نه یو سړ ته کړی دی. ګوره په دې الله رب العالمین خوشحالېږي. موږ ته وړه خبره ښکاري، په لار روان د کیلې پوستکی پروت دی، د مالټې پوستکی پروت دی، د داسې یو شیشه پرته ده، یو ګټه پرته ده چې تا ته پته ده دې لاسه یو مسلمان ته ضرر رسېږي، دا لرې کا. اماطة الاذى عن الطریق، د لارې نه د ضرر سیز لرې کول دا صدقه ده. او لاره کې ضرر پیدا کول د الله نبی فرمایي په دې انسان الله لعنت کوي چې ته لاره بندې، لاره کې تکلیف جوړې، په لاره کې د ضرر سیز هغه چې دا ډیر دی، بیا دا یوازې د مالټې او د کیلې پوستکی نه دی، او دا خو د انسانیت نه خلاف خبره ده. خېټه ډکول دپاره خوراک کوه او داسې کیلې پوستکي غورځوه، دا انسانیت هم نه دی. ګوره دا د لارې په دې منځ کې څوک دا پوستکي غورځوي یا د ګاډو نه راغورځوي، داسې دا انسانیت هم نه دی، د انساني خویړو دی نه. هلکه یو سیټ ته وغورځوه، شاپر کې واچوه، بیا یو سیټ ته کېده که نه. دا خو لرې کول پکار دي د لارې نه ضرر سیزونه. یو ځای کې د ضرر یو څانګه راښکته شوې، تا ته پته ده که څوک په دې لاره تېرېږي د سترګې کې ولاړی شي، لرې که کټې که د دغه ځای نه. نو دغه رنګه د ضرر سیزونه دا هم دي چې دا موږ او تاسو په دې لاره کې دا سپیډ بریکرې جوړې کړي کورونو مخې ته. ټیک ده که ته وایې چې یاره ګاډي تېرېږي ماشومان خوږ نه کي، نو خو دومره اندازه کې جوړ کړه چې صرف ګاډی ورته سلو شي، نو ته خو لګیا دومره تکلیف دې جوړ کړی دی مسلمانانو ته. سبا به چاته اسپتال کې سي څوک به وړي، نو تا خو لوی موړه دیوال دې جوړ کړی دی. دا ملعون انسان دی، په د الله لعنت کوي د انسان باندې چې د لارې کې د ضرر سیز هغه کړی دی. دغه رنګ زما محترم ورونو د ضرر کار دا هم دی چې لاره کې ته ګاډی ودرې، ګاډی دی پراډو دی را سره، موټر دی را سره، د سیټ ته ودرېدو په ځای باندې داسې کوږ ودرولو، نیم دې په دې لاره کې ودرولې، نیم دې دننه ودرولې، هلکه اوس دې پارک که نه. دغه رنګه هغه کسان چې په داسې ځای کې سودا خرڅوي چې لاره یې نیولې ده، د مسلمانانو لاره یې تنګه کړې ده. د دوکانداران دي، زه تنقید نه کوم، زما تنقید غرض ده، توجه غرض ده. بعضې خلک دې ته تنقید وایي، تنقید نه دی، توجه. نیم دکان دننه دی خپل حد کې، نیم دکان یې بار راوښکلی دی. نو که بار دومره ځای چې لاره نه تنګه یو ټیک ده، یو 2 فوټه ځای راسره شته دی، او د هغې د وجې نه لکه د ګاډو امودرفت نه خرابېږي، د انسانانو تګ راتګ نه خراب، ټیک ده، بیا صحیح خبره ده، څه تکلیف چاته نه جوړوي. خو چې تا ته ښه پته راشي ما بلکل لاره بنده کړله، د دې د لاسه که څوک پیدل تېرېږي هغې ته هم تکلیف دی، او که ګاډي تېرېږي هغې ته هم تکلیف دی. دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه د لعنت سبب دی. زما محترم ورونو د مسلمانانو د لارې نه تکلیف سیزونه لرې کول پکار دي. په دې بنا باندې مونږ کله کله په خپله غټې غټې غلطیانې کوو، خو ځان ته زموږ خیال نه وي، ځان ته زموږ توجه نه وي، او بیا چې په بل باندې نمبر راشي بیا ډېر غټ مفتیان یو مونږ، د بل حساب بیا ډېر زبردست کوو، خو خپل حساب ته تیار نه یو. زما حساب به څوک هم نه کوي، زه به د هر چا حساب کوم. دا زموږ مزاج داسې جوړ شوی دی، دا معاشره دغه شانته روانه ده، دا مزاج زموږ دغه شانته دی.